الله قادریم تاسو د دې ویډیو دویمه برخه لیدونکي یاست د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه دا ویډیو موږ ترتیب کړې وه د ټیکنالوژي او د هغې اقسامو په اړه چې ځینې برخو باندې موږ بحث وکړ ځینې برخې پاتې دي په هغې باندې به اوس بحث کوو طبي برخه چې په طب کې او یا د علاج او معالجه کې موږ ته استفاده کوو یعنی تاسو په دې پوهېږئ صحت برخه کې تقریبا موږ په زیاته پیمانه ټیکنالوژي نه استفاده کوو که چېرې ټیکنالوژي نه وي نو اوسنۍ د تداویانې او داسې سخت او پیچله مرضونو لپاره علاج کول ډېر به ناممکن او سخت وو نو موږ پوهېږو چې ټیکنالوژي په میډیکل برخه کې هم استفاده کېږي تر څو د انسانانو د ژوند ښه والي لپاره د هغوی صحتمندۍ لپاره لازم کارونه ترسره کړي چې دې کې موږ ډیګنوسټکس برخه وایو بلې فارماسیوټیکل برخه بلې سرجیکل برخه بلې منیټرینګ برخه اوله برخه چې ډیګنوسټکس ده دا معنا د تشخیص برخه یعنې تاسو به ښه پوهېږئ چې تشخیص لپاره د امراضو د پیژندنې لپاره چې معلوم شي هغې نه وروسته بیا د تداوۍ برخه ده دا مهمه برخه او اول سټیپ ده یعنې د مرض په اړه د زیاتو معلوماتو راټولول دا د ټیکنالوژۍ په مخ ترسره کېږي لکه یو څو مثالونه یادونه کولی شم د ترمومتر ټیکنالوژي ده ام آر آی ایکس رې ماشینونه دي چې دا یا ای سی جي سی ټي سکین دا ماشینونه دي چې دا ټول ټیکنالوژي ده چې دې په مرسته سره موږ کولی شو تشخیص د یو مرض وکړو چې د مرض تشخیص نه وروسته د هغوی تداوي بیا اسانه ده او ډېر ښه ډول ترسره کېږي که چېرې مرض تشخیص نه وي هغه تداوي ډېره سخته ده یو مثال به د ام آر آی درکړم ام آر آی ماشینونه عموما د انسان د وجود هغه عکس رالي چې هغه په هره برخه کې وي که د هغې د هډوکو برخه وي که دماغو برخه وي که د زړه برخه وي د هغوی نه عکس رالي او بیا ډاکتران په دې پوهېږي چې کوم ځای کې مشکل ده چې د هغې مشکل ته په کتو باندې بیا هغه تداوی او یا د دویمه مرحله مخې ته وړي بلې فارماسیوټیکل برخه ده چې دا مهمه برخه ده په طب کې او یا د صحت برخه کې چې دې کې عموما ساینسپوهان او ډاکتران هغوی د دواګانو د کیفیت او د ښه نتیجې لپاره دا برخه مخې ته وړي چې دې کې هم دا برخه یعنې یوازې ډول د ټیکنالوژي په نشتون کې ناممکنه او ډېره سخته ده هغه ټیکنالوژي نه چې دې کې کارېږي هغه د نانو ټیکنالوژي او یا آرټیفیشل اورګانز موږ لرو یا مایکرو انوایرمنټ موږ لرو دا هغه ټیکنالوژیان دي چې فارماسیوټیکل برخه کې استفاده کېږي بله برخه چې موږ لرو هغه د سرجیکل او یا د جراحۍ برخه ده چې جراحۍ برخه نن سبا ډېر پیچلې برخه ده چې دا هم د ټیکنالوژي په مټ ترسره کېږي یعنې دې کې موږ ویلی شو ټیکنالوژي په زیاته پیمانه داخله ده یعنې هغه پیچیده عملیاتونه یا جراحي عملیاتونه چې ډاکټران ترسره کوي نو هغې لپاره د ټیکنالوژي په مرسته دوی ترسره کوي چې هغوی د سمارټ سرجیکل ګلاسز په نامه عینکې لري چې د هغو نه دوی استفاده کوي او ځینې وخت داسې کیدای شي چې ریموټ روبوټکس نه هم استفاده وشي چې دا ټول هغه ټیکنالوژي دي چې دې څخه زیات هم شتون لري خو موږ لږه یادونه وکړه چې دا کومک دې سره کوي چې د وړو عملیاتونو څخه نیولې تر لوی عملیاتونو پورې د ټیکنالوژي پر مخ په مؤثر ډول او په دقیق ډول ترسره شي لکه موږ برایند سرجري په نامه یو څه لرو یا د هرټ سرجري په نامه موږ څه لرو چې هغه د دماغ او یا د زړه برخې عملیاتونه وي دا نو ساده عملیاتونه نه دي چې دا ټول د ټیکنالوژي په مټ ترسره کېږي بله برخه منیټرینګ چې دا هم مهمه برخه څلورمه برخه آخري برخه د میډیکل ټیکنالوژي ټیکنالوژي په میډیکل کې چې استعمالیږي یو هدف هم د منیټرینګ برخه ده نو دا موږ داسې ویلی شو چې منیټرینګ نه هدف دا دی چې د مریض حالات وکتل شي چې مرض یې په کوم حالات کې دی دې لپاره هم موږ کولی شو د منیټرینګ نه استفاده وکړو چې د هغې لپاره سمارټ واچ موږ لرو چې دایم لپاره د مریض په لاس کې وصل وي چې د هغې د زړه ضربان او د هغې د تنفس برخه د فشار برخه کنټرولوي
چې دا هغه بایو ډیټا د مریض اخلي او په دې سمارټ واچ کې ډسپلی کیږي. دې په ذریعه کولی شو موږ به ریپورټینګ ترسره کړو. او دې ترڅنګ موږ کولی شو نور هغه ټکنالوژیانې شته ده چې د انسان په وجود کې هغه تفریق کیږي، یعنې د انسان په وجود کې ځای په ځای کیږي چې د هغې په شتون سره موږ کولی شو حتی د انسان د وجود هغه داخلي امراضو په اړه هم مانیټرینګ وکړو، د هغې څخه سار او حالات معلوم کړو. دا برخه نو د ټکنالوژۍ مربوط د میډیکل وه. بلې برخې ته راځو چې هغه کې ترانسپورټ برخه شامل ده. یعنې نن سبا ترانسپورټ چې موږ ګورو، حمل و نقل چې ورته وایي، دې کې ټکنالوژي په پراخه پیمانه کارېږي چې موږ یې دا درې برخې په نظر کې نیسو. اول یې GPS ګلوبل پوزیشنینګ سیستم، بلې فلایټ برخه د هوایي پروازونه چې ترسره کېږي، بلې ویکلز دي یعنې دې موټرونو ته شاملېږي، عراده جات چې ورته وایي. GPS ګلوبل پوزیشنینګ سیستم دا نو د لوکیشن د پین پوینټ یعنې د دقیق لوکیشن د سټلایټ په مرسته موږ ته پیدا کوي، او یا موږ ریل ټایم ډایرکشن دې په ذریعه موږ هم کولی شو ترلاسه کړو، معنا موږ ته راهنمایي راکوي. او بل دې ترڅنګ ترانزیټ چې یو آله یو اراده په کوم طرف روان ده، یو شی یو جنس په کوم طرف په حالات کې ده، د هغې کولی شو موږ انتقال او یا حرکت چارو ته هم وڅارو. او دې ترڅنګ د جی پی ایس کولی شي ډېر معلومات ځان سره ذخیره کړي. نو دلته تقریبا اوسنۍ نړۍ کې حکومتونه او شرکتونه د خپل کارمندانو د هغوی د عراده جاتو د څار لپاره، د هغې ټرک کولو لپاره جی پی ایس استفاده کوي. دا جی پی ایس په نن سبا په هر یو ډیوایس کې حتی کارمندان خپله د هغوی په وجود کې ځای پیدا شوی چې استخباراتي کارونو کې هم د نه استفاده کېږي. بله برخه یې موږ د فلایټ لرو. فلایټ برخه پروازونو برخه چې دې کې عموماً طیارې راځي، که هغه د طیارې موږ د عادي طیارونه نیولې تر هغه ملیټري کوم ایرپلینز دي، طیارې چې دي هغه ټول چې دا جوړېږي، د هغوی استعمال، د هغوی کنټرول، دا ټول د ټکنالوژۍ په مخ ترسره کېږي. نو هغه ټکنالوژي چې هغه د فلایټ د کنټرول، د فلایټ د جوړولو، د کنسټرکشن، د هغې د مانیټرینګ د کنټرول برخه یې، د هغې د سیفټي برخه، دا ټول شامل دي په ټکنالوژۍ کې چې دا ټکنالوژي په مخ ترسره کېږي. بلې ویکلز دي، موټرونه، عراده جات دي چې دا هم د انتقال لپاره یو مناسبه وسیله ده، چې دا هم لکه طیاره انتقالات ترسره کولی شي، دا هم کولی شي. د هغې به مصارف زیات دي، مصارف کم دي. او نن سبا موټر دي که طیارې دي، ټول هغه عراده جات د انتقال ډېر باسهولته دي. بل خبره پکې دا فیول افیشنسي پکې هم موجود ده، ډېر راحته وي. حتی که ته په میلیونونو او په مایلونو مایلونو سفر ته ولرئ، حتی په کیلومترو، په سوونو کیلومترو، نو تاسو به سره خسته نه شئ. لکه هغه ته انټرټینمنټ اپشنز پکې هم ځای په ځای شوي، یعنې هغه سهولتونه پکې وي چې مسافر نه پرېږدي چې ناراحته شي. نو دا برخه د ترانسپورټ برخه وه. اوس هم راورسېدو خلاصه، یا عمومي اوورویو کول غواړم د دې ویډیو، مکملې ویډیو چې هغه تېره برخه هم دې کې خلاصه شامله ده، چې موږ په ټکنالوژۍ باندې بحث وکړو. ټکنالوژي یو لنډ تعریف ته کوم، همدا ذهن کې کېنوئ، همدا به کافي. هغه ټکنالوژي د ساینس د علم څخه په استفادې کم سهولتونه چې رامنځته کېږي، کم که هغه سافټویر برخه وي که د هارډویر برخه وي، چې په عملي ژوند کې د انسان سهولت رامنځته کوي او کارونو ته اسانه کوي، مؤثره کوي، هغې ته ټکنالوژي ویل کېږي. د ساینس د علم څخه په استفادې یو څه چې رامنځته کېږي تر څو د انسانانو د ژوند چارې اسانه کړي، هغې ته ټکنالوژي ویل کېږي. چې د انسانانو ژوند چارې موږ په څو کټګوریو کې راغستي، چې دا د انسانانو د ژوند چارې دي، او ټکنالوژي په دې برخه کې تقریبا ډېر څه کړي دي او ډېر سهولتونه ایجاد کړي. که هغه د کمیونیکیشن برخه ده، کله د الکتریکل برخه ده، انرژي برخه ده، میکانیکل برخه ده، میډیکل چې صحت برخه تر ټولو نه مهمه ده، بلې ترانسپورټیشن، دا نو د انتقال حمل نقل مسله، دا هم زیاته مهمه ده. خلاصه یو یادونه به دا وکړو، مثال که تاسو د یو ښار نه بل ښار ته تلئ، کمترین تقریبا یو شپه ورځ بعد من راتله. اوس که چېرې تاسو په موټر کې ځئ، حتی ساعت ټکنالوژي کې په بایسکل کې ځئ، موټرسایکل کې ځئ،
او موټر کې دی، بیا په طیاره کې دی. نو څومره چې د قوي ټکنالوژي څخه تاسو استفاده کوئ هغه رسېدل نه ډېر باسهولته او په محفوظه ډول په کم وخت کې هلته رسېږي. نو دا هغه اړینې برخې دي چې ټکنالوژي دې برخه کې استعمال شوې او کارېدلې. د هر یو مربوط موږ بحث وکړو چې تقریبا 20 ډوله ټکنالوژي باندې موږ بحث وکړو. اوس یو کویز لرو. کویز اوله پوښتنه پکې دا ده: د اپلیکیشن آف نالج فار پریکټیکل پرپزز سپیشلی ان انډسټري. خانه خالي کې څه راځي؟ یو څو ثانیې وخت در کوم. ښه، دا نو څلور جواب دي A B C D چې کوم یو پکې صحیح وي تاسو کولی شئ دا خانه ورسره ډک کړئ. نو تاسو باید دا فعالیت به په کمنټ کې ترسره کوئ. د ویډیو کمنټ برخه کې تاسو ویلی شئ اول سوال لپاره A یا B C او D جز کوم چې صحیح وي. او که چېرې تاسو پوهېږئ نه کولی شئ دا ویډیو ځینې برخې سره تعقیب کړئ، بیا کولی شئ هغه جواب ترلاسه کړئ. دویمه برخه GPS stands for. GPS وایي خپله GPS معنا څه ده؟ څه شي مخفف ده؟ نو دلته څلور دغه دي. یو 2 ثانیې وخت در کوم. ښه، دا هم څلور جودونه پکې شامل دي: Great Positioning Standard, Global Positioning Standard, Global Pinpointing Standard or System, Global Positioning System. چې کوم یو صحیح وي په کمنټ کې دا جواب ولیکئ. درېمه پوښتنه: Batteries are related to one of the below technology. بیټري یو د لاندې ټکنالوژیو پورې تړاو لري: electrical technology, manufacturing technology, energy technology or none of them. بیا مو ګورئ که چیرې کوم یو جواب صحیح وي کمنټ یې کړئ، او که چیرې نه پوهېدلی کولی شئ دا ویډیو مکمل ډول او یا د همدې برخه یې تاسو وګورئ او کولی شئ ترلاسه کړئ معلومات دې په اړه. نو دا ویډیو همدلته پای ته ورسېده. ښه شپه، ښه ورځ. که چیرې چینل مو سره سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ تر څو دې ته ورته نور ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ. تاسو لپاره خدای په امان. بله ویډیو کې به سره ګورو.